تېره ورځ د کمبر پښتو ادبي جرګې د محترم جان اکبر صیب په درناوي کې یوه ستره دستوره وکړل شوه چې پکې ګڼ شمېر شاعران او ادیبان او ادبزوکه ملګري راغلي وو او شرکت یې پکې کړی وو. یاده دې وي چې دا دستوره په سپین ډان الفاروق ماډل سکول او کالج کې ترسره شوله چې ډېرو خلکو پکې ګډون کړی وو. د لرې پرتو سیمو نه ډېر ستر شاعران، ادیبان او ادبزوکه ملګري راغلي وو او دستورې له یې خپله ښکلا وبخښله چې محفل یې نور هم خوندور کړلو. د صدارت په څوکۍ باندې کندهار افریدی صیب، د مشر مېلمه په څوکۍ باندې ډاکټر پروفیسر اسلم تاثیر صیب او ورسره کوواټ خان ذاکر صیب هم ورسره ناسته وکړله. اعزازي څوکۍ باندې وطن افغان شینواري ناسته وکړله او ورسره محترم عظیم خلیل صیب هم ناسته وکړله او ورسره مراد علي مراد صیب او هاشم خان هاشم صیب هم د اعزازي په څوکۍ باندې ناسته وکړله. او د دې سره کمبر پښتو ادبي جرګې چیرمن جان اکبر صیب هم د کوربه په څوکۍ باندې کېناستلو او ورسره منور خان منور صیب هم د کوربه په څوکۍ باندې کېناستلو. او د دې نه پس د پروګرام شروعات وشول. د پروګرام شروعات د تلاوت قرآن پاک نه وشول چې سعادت یې ابشار افریدي صیب حاصل کړلو. د تلاوت قرآن پاک نه بعد جان اکبر صیب له لونګي ور په سر کړلی شوه. د لونګۍ د پسرولو نه پاس د جان اکبر صیب په ژوند مکالمې ملګرو پیش کړلې. عاجز افریدي صیب، ابرار شاه ابرار صیب او ډاکټر پروفیسر اسلم تاثیر صیب هم پیش کړه او د دې نه پاس ازادانه مشاعره وشوله چې کپتان تیروال صیب په خوږ ترنم باندې محفل ته ښکلا وبښکله. غمګین صیب هم خپل کلام پیش کړلو او نسیم افریدي صیب هم خپل خوندور کلامونه پیش کړل. تلاش افریدي صیب، ادیب افریدي صیب، لمر شینواري صیب، عظیم خلیل صیب او ورسره کندهار افریدي صیب هم محفل ته ښکلا وبښله. د دې نه علاوه سمر صیب او امید افریدي صیب هم خپل کلامونه پیش کړل چې ملګرو ته خوند واخیستلو. او د دې نه علاوه نورو هم ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی وو. ډیرو د لرې پرتو سیمو نه شاعران راغلي وو او محفل ته یې ښکلا ور وبښله او ډیر ښه کلامونه یې هم وړاندې کړل چې ملګرو ته ډیرې خوندونه او مزې هم واخیستلې او ډیرې فایدمنې ښې خبرې هم وکړلې. شاعرانو ادیبانو ملګرو خپل خوندور کلامونه پیش کړل چې کتونکو ته مزې هم واخیستلې. د دې نه علاوه امان الله امان صیب هم خپل کلام پیش کړلو. په پروګرام کې د شعر شاعرۍ نه علاوه ملګرو ته ایوارډونه هم تقسیم کړلی شول چې مختلفو مشرانو ایوارډونه تقسیم کړل. دا ایوارډونه دوی ته په ادبي خدماتو باندې میلاو شول او د دې سره مشاعره ختمه هم شوله. ګرانو ملګرو زموږ فیسبوک پیج لایک فالو کړئ او یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ. یو جهان مننه.